السلام علیکم ورحمت الله درنو دوستانو زموږ د نن ورځ درس د ایکسل سارټینګ یا د مایکروسافټ ایکسل د لیکنو ترتیب په مایکروسافټ ایکسل کې په لیکنو کې ترتیب د دې لیکنو منظمولو لپاره استعمالیږي چې همدغه لیکنې یا د لوی توري څخه شروع او په کوچني توري ختم شي یا برعکس په لیکنو کې ترتیب دوستانو په دوه ډوله دی چې یو ته اسندینګ order ویل کېږي او بل ته ډیسندینګ order ویل کېږي اسندینګ order یعنی صعودي ترتیب په دې معنی چې یعنی د A څخه شروع تر زیټه پورې یعنی د کوچني څخه شروع په لوی باندې ختم شي او بل ډیسندینګ order د دوستانو چې د لوی څخه شروع په کوچني باندې ختم شي یعنی دې ته نزولي ترتیب وایي چې دغه دواړه تشریح به په مثال کې دوستانو تاسو ته ښه صحیح واضح شي هسې هم دغه په عمل ډول ګورو دوستانو دغه زموږ جدول دی چې په دې کې د شاګردانو معلوماتونه لیکل شوي دي د هغوی نمرات دي د هغوی نتیجه ده دا دوستانو چې د فعلا د بای ډیفالت اکسل یا هر څه چې وي هغه اسندینګ order په نظر کې نیسي یعنی چې د کوچني څخه شروع په لوی باندې ختمیږي لکه دا کوچنی دی یو بیا دوه بیا درې بیا څلور همداسې لوی باندې ځي ختمیږي لکه 14 لوی دی 14 کوچنی دی همداسې دې ته اسندینګ order ویل کېږي دوستانو اوس زه غواړم چې دغه اسندینګ order په ډیسندینګ order یا د لوی څخه شروع په کوچني باندې ختم کړم نو دغه لپاره موږ دوه طریقې لرو عمومي دوه طریقې ډېرې دي خو په عمومي ډول موږ په دوه طریقو باندې دوستانو لومړی راځو مکمل جدول خپل انتخابوو بیا راځو دغه بخش ته د اکسل سورت اینډ فلټر دغسې باندې کلیک کوو دا چې شي ګروپ دی د ایډیټینګ ګروپ دی دوستانو دلته راځئ په دې باندې ګورئ ښه A to Z چې دې ته اسندینګ order ویل کېږي یا smallest to largest یعنی د کوچني څخه شروع په لوی باندې ختم او بل د دې برعکس دی Z to A په دې معنی چې د لوی څخه شروع په کوچني باندې ختم اوس زمونږ دا چې دا کوم جدول چې ده دا د کوچني څخه شروع شوی په لوی باندې ختم شوی زه غواړم چې دا برعکس شي یعنی د لوی څخه شروع شي په کوچني باندې ختم شي راځم sort largest to smallest اتومات ګورو دوستانو دا د سوال څخه شروع شو په کوچني باندې ختمیږي په لوی باندې شروع کیږي په کوچني باندې ختمیږي همدغسې درسم چې کوم معلوماتونه دي ټول هم همدغسې ترتیبیږي دوستانو یعنی داسې نه چې فرض مثال همدغه یو کالم چې دی دغه ډیسندینګ order شو یعنی د لوی څخه شروع په کوچني باندې ختم شو دا نه بلکې د دې سره چې کوم معلوماتونه ټول دوستانو همدغسې په منظم ډول ترتیبیږي بله د دوستانو دویمه طریقه چې ده دا د په دې باندې فلټرینګ کله زه غواړم چې باندې فلټرینګ اډ کړم بعد نه زه راځم دغه ته کلیک کوم چې دې ځای کې دوستانو ګورم مکمل largest to smallest او smallest to largest هر هغه ستاسو زړه وي خوښه وي دغه ته بیا ګورو دغلته یو علامه ویکتور راغلی په دې معنی چې په دې باندې فلټرینګ اپلای شوی دوستانو همدغسې دوستانو تاسو کولی شئ چې الفبا په حروف باندې هم تاسو خپل ټکس یا خپل جدول ترتیب او تنظیم کړئ راځئ همدغه تاسو ووایئ چې A to Z ګورئ اول A راغی بیا په ترتیب B نشته C نشته D نشته بیا پسې F راغی بیا پسې S H په ترتیب باندې تاسو کولی شئ هم په دې باندې هم اپلای کړئ A to Z ګورئ دوستانو مکمل لکه دا داسې نه چې فرض مثال موږ ته نه دا کولی شو په نمبرونو باندې دا اپلای کړو یا تطبیق کړو تاسو کولی شئ چې په حروفو باندې دا هم شی کې تطبیق کړئ دوستانو راځو ریزلټ فرض مثال دا غواړم چې A to Z شي یا Z to A شي دوستانو دغسې په ترتیب باندې ډېر طریقې دوستانو چې دغه دوه طریقې ډېرې مهمې طریقې وي د سورټینګ لپاره السلام علیکم ورحمت الله